ما په خیبر پښتونخوا کې یو مشاعره دغه اورېدلې وه لطیفه د شاعرانو باره کې ما اورېدلې وې دوه شاعران په بازار کې روان دوه کسان وه یو یې رانیولې و داسې یو بل سره مطلب منډې وال یا بل رانیول چې لکه چا ورته چې مسله څه ده وې مونږ شاعران یو وی باچا چې شاعران یو نو جګړه ولې کوئ شاعران یو د کلام ما واورېدو زما کلام د وانه اورېدو دا ما لطیفه اورېدلې وه نن مې دې عملي مظاهره ولده چې ما سیوان لاړو नो अबला आप लोग मुझे ना आप इस तरह करते ना कि आप सिर्फ ये जो पश्तून लोग होते ना ये मतलब आप पश्तो का मुशायरा करते या उर्दू का मुशायरा करते ना आपने जो ये दाद वाले इधर बिठाए हैं ना इनको अल्लाह किसी बात की समझ नहीं आती सब कुछ हुआ जो भारत फिर भी ना मतलब आपका जो टारगेट है यू हैव अचीव दैट सो लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन टू यू एंड टू योर टीम फॉर सच अ वंडरफुल गैदरिंग मैं इसको मुशायरे नहीं कहूँगी इतना ज़बरदस्त जलसा आपने बनाए तो इसका बड़ा ज़बरदस्त आपने उसका आपका बड़ा मतलब फिर भी द एक्टिविटीज़ और अब्दुल्ला रोड की खबर हो गई इंतज़ामी इजाज़त ना कहोला नो इंतज़ाम की इजाज़त ना और कहीं बेच के अलकान कार के बेमदा शिकारी नो ज़ अप्रिशिएट को मदा स्टेप ज़ सासु सालार स्तायमा په دې اردو کې به تعریف خوند ونه کې پښتو کې به خبرو کوم یقینا چې تاسو تعالی ډېر تکرار لګدي داغه د خبري انداز ډېر مزیدار دی او یقینا چې تاسو لپاره ویان نو زه اتمې د پښتو شاعران اوریدو اتمې د اردو شاعران اوریدو اته د پښتو کلامونه ویم اته د اردو کلامونه ما او شپاړس د انګریزي کلامونه ویم ساره پورې کېنی سحر به بیا د خیره صادق صاحب بزول خیر سار بانګم وېما صادق صاحب بسار جمع کوي بیا بر ورته او زمیر ډیوټي لته نو چې په لګي زه سو غزل وایم اول دوه شعر نو وایم بیا درې شعر نو وایم بیا څلور شعر نو وایم بیا یو نظم وایم بیا بل نظم وایم بیا بل نظم وایم غوګونی سجانا نظم می ډاک راوړې دي فرمایشونه هم دي هغه په ځای په خپل پوره کو خو په خوندونو کې خوند نشته د رنگونو نه رنگ والوت په خوندونو کې خوند نشته د رنگونو نه رنگ والوت وخت بدل شه د دې بعضې تصویرونو نه رنگ والوت او احمد عبدالله مالا نوم اغستې نه دی په محفل کې ستا جانانا مالا نوم اغستې نه دی په محفل کې ستا جانانا غیر چاپیره د څه خلکو د مخونو نه رنگ والوت مالا نوم اغستې نه دی په محفل کې ستا جانانا گیر چاپیره د څه خلکو د مخونو نه رنګ والوت درې شعرونه وایم چې رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځلو شوه رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځلو شوه صادق صاحب دغه د کار وجو د کار خبره دوه ځلو شوه زمانه مخکې د معیار خبره چیرته کېده زمانه مخکې د معیار خبره چیرته کېده زمانه وروسته د معیار خبره دوه ځلو شو تاج صاحب ته څه ډالۍ کوم چې په سپینه ږیره یې د اوښ په دوه ډنډونه جوړ شو په سپینه ږیره یې د اوښ په دوه ډنډونه جوړ شو دغه سړي ته نن د یار خبره دوه ځلو شوه څلور شعرونه وایم چې بغیر لتا د ګلو رنګ بغیر لتا د ګلو رنگ ماتی پیاله او سوي بنګ بغیر لتا د ګلو رنگ ماتی پیاله او سوي بنګ او ګوتې خولې ته کړه وی ویل صبر وکړه ګوتې خولې ته کړه وی ویل تا خو راوړي دي لونګ ګوتې خولې ته کړه وی ویل تا خو راوړي دي لونګ او په دې کامران صاحب تشریف ډالۍ کوم چې په دې بېننګه او بې پته نړۍ په دې بېننګه او بې پته نړۍ ما تاسو ویل چې تاسو ته پته نه لګي نه دا چې کوم دی که دا ردیف دی د قافیې نه وروسته راځي ته وایې ما نه وي تا نه پوهېږي په دې بېننګه او بې پته نړۍ شیخ ستا د نیازبینې خولګۍ ننګ او ګوته یې خولې ته کړه ویې ویل تا خو راوړي دي لونګ او ویلې ما ته می همزولی وای ویلی ما ته می همزولی وای دومره ذهین او دومره دنګ دانشه څه د رب احسان دی پتا دانشه څه د رب احسان دی پتا درته غورځېږي هر ګړنګ نظمونه وایم غزل ډېرې ویلی شوي
ورګه داغې نه مخکې یو نظم یم چې دا د اسلامیک یونیورسټي انتظامیه ته یو نظم ډایله کومه ځکه چېرته وي سي ویښته به ښه اوږده مې وې ویښته به ښه اوږده مې وې ګاډي به پنځه مې وې 9 10 بچي به وې 12 13 سپي به وې هر ځای به مې ډیسي وې او ځکه چېرته وي ویښته به ښه اوږده مې وې ګاډي به پنځه مې وې 9 10 بچي به وې 12 13 سپي به وې هر ځای به مې ډیسي وې او ځکه چېرته ویسي وې هستلو کې به دال نه و په لارو کې به سوال نه و اګزیم به کال په کال نه و هستلو کې به دال نه و په لارو کې به سوال نه و اګزیم به کال په کال نه و هېڅوک به پیل کېدلو نه خو هر یو ګریډ به بیسي وې او ځکه چېرته ویسي وې هر ایوننګ چکر به و عبدالله صاحب هر ایوننګ چکر به و ښه ښکلی موټر به و پرووس به مې د چایس و زما غوندې لوفر به و او لنچ منه هر ایوننګ چکر به و ښه ښکلی موټر به و پرووس به مې د چایس و زما غوندې لوفر به و لنچ به په شیراز کې وی او ډینر به د پیسي وی او ځکه چېرته نیسي کیمپس کې به رکشي نه وې کیمپس کې به رکشي نه وې د جونو به نخرې نه وې په کلاس کې به پردې نه وې د میډم به مزې نه وې سقلین صاحب به چشمې نه وې منه د میډم به مزې نه وې عبدالله صاحب به چشمې نه وې د اوړي به پنکې نه وي موسم چې د یخنۍ راتلی په هره خوله به سیسي وي او ځکه چېرته ویسي فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول ایکسپیل به دا شیخانو ټول نو هر سړی به ډیسي او ځکه چېرته ویسي قسم می دی په خدای وي نن دی اخلم بس قیمت دی راته قسم می دی په خدای وي نن دی اخلم بس قیمت دی راته وایه که دولت وي که مینت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا قبله پیمانه وي کوم چې ستا سره در سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا که باور دی په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه منه زه انسان یم څه کمی به راپکې وي زه به خپل کمی پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه بس ته لږ انتظار وکړه بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت ناخلي او ته ما ضمانت ناخلي نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت ناخلي او ته ما ضمانت ناخلي نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم مینان به درله درکم ناظمان به درله درکم ناظمان به درله درکم مینان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانانه هر سړی مې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی ځه د دین نه به قلار شو د قیسې نه به قلار شو ضمانت نه به قلار شو د مینت نه به قلار شو چې په دود شوه نو نه شوه چې په توت شو نو نه شو دا زمانه پوره نه شو دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې زه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه زه په مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوي دې بدنامې دنیا پرېښوي بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع
بیگا می ډم ولیدله بیگا می ډم ولیدله لکه ګل به ځلېدله پرو رو بګړېدله بیگا می ډم ولیدله لکه ګل به ځلېدله پرو رو بګړېدله نری شونډې پاڼې ښکلې مخې یو کتابو د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رو رو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا بې خواته راښویدله چا شراب وڅکل نشه شو چا د چرسو لوګی راښ که زه هم محفل کې ناست وم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروت وم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي یا خو ډېره د کمسله نه حیا شته نه شرمېږي زه دغه سوچ کې پروت وم چې مې شړنګ د پانځې واورېد چې مې پورته وکتل سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبرې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یېرېږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نشم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه جړېږم دا یې وې او مسکی شوه او نری اوښکې یې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډېوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویا شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته آخری نظم मेरा गला भी ख़राब है आखिरी नज़म में उर्दू स्पीकिंग जो जिन लोगों को उर्दू समझ आती है ना अब मैं आपको थोड़ा उर्दू में थोड़ा कलाम सुनाता हूँ आप अगर आप हंसें ना वो भी नज़म है बस आप वो नहीं आप सिर्फ उसको सुनते जाए सही है ना कि कलम उठाया